افغانستان په ټول اسیا کې یو دوست هیواد لري، هغه هم هندوستان هیواد ده چې تل د مظلوم ولس سره هر مرسته کړې ده. خو راځئ دا ځلې بیا د څه مرسته کړې ده. په سلامونه محرک علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شیر کېدو نه دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ چې هند بیا څه رقم مرسته کړې ده. هند د هند چابهار بندر لپاره ځانګړې کړې بودیجه 2 چنده نور هم زیاته کړې ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې هندوستان د ایران چابهار بندر لپاره خپله ځانګړې کړې بودیجه د تیر کار په پرتله 2 چنده ډیره کړې ده. د یاد هیواد رسنیو د هند د بهرنیو چارو وزارت له لوري د خپاره شوي خبرپاڼې له قوله لیکلي چې د هند هیواد په سږ کال د دې هیواد بندر لپاره خپله بودیجه 14 میلیونه ډالرو ته ورسوي. سرچینو زیاته کړې ده چې د هندوستان به په دا ټاکل شوي پیسو د چابهار بندر په پراخوالي ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 2 کلونو کې د هند له لوري چابهار بندر لپاره ځانګړې شوې بودیجه باندې د یاد بندر مالي ملاتړ ښه ونه شو. خو سږکال په پام کې لري چې دغه بندر د پراخوالي چارې ګړندۍ کړي. هند پریکړه کړې ده چې په وچه کې د پروت افغانستان له لارې مرکزي اسیا او لویدیځو هیوادونو ته د خپلو صادراتو لپاره لنډه لار جوړه او خپلې ګټې خوندي وساتي. هند په اسیا کې یو له هغه هیوادونو څخه دی چې له افغانستان سره تر ټولو نورو هیوادونو ښه ملګرتیا او راکړه ورکړه ترسره کوي. تیر کال د دغه هیواد 450 میلیونه هندۍ روپۍ د دغه پروژې لپاره ځانګړې کړې وې. هند وروسته له هغه دا پریکړه کړې ده چې تازه له چین او پاکستان سره په سوداګریزه برخه کې اختلافات رامنځته شوي دي. تاسو د هند دغه کړنه څنګه ارزوئ؟ راځه خواږه کمنټونه راسره په ویډیو کې شریک کړئ. که ویډیو مو خوښه شوی نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو زموږ لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک را په سپارم. الله مو مل شه، خو وخت درته غواړم.